ګرانو مینوالو سلامونه پیرزونې وړاندې کوم. زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. د نن ادبي خبر پرون د اکتوبر په 1 نیټه کال 2022 د اکادمي ادبیات پاکستان په فیض احمد فیض اډیټوریم کې د اکیډمۍ د خوا درې ورځنۍ د ماشومانو ادب پرون نن او سبا په موضوع یو نړیوال کانفرنس افتتاحي اجلاس وشو. د دې افتتاحي اجلاس مشر میلمه د وزیر اعظم پاکستان د سیاسي او عامي امور مشیر انجینیر امیر مقام صاحب و. اعزازي میلمه سینیټر عرفان الحق صدیقي صاحب څوک چې د قومي ورثه او تاریخ ډویژن د سټینډینګ کمیټې چیرمن دی، هغه او کلیدي ویناګانې ښاغلي محمود شاه صاحب او ښاغلي امجد اسلام اجیت صاحب وکړي. د کانفرنس افتتاحي وینا د اکیډمي ادبیات پاکستان چیرمن ډاکټر یوسف خوش صاحب وکړه او هغه میلمنو ته هرکلی وی د انجینیر امیر مقام صاحب، عرفان صدیقي صاحب او محمود شام صاحب او امجد اسلام امجد صاحب سره د ټول ملک نه راغلي میلمنو ته او خصوصا په آنلاین د نړۍ نورو منورین چې په دې کانفرنس کې شریک دي هغوی ته هرکلی وي او د هغوی مننه او قرباني ویله. ډاکټر یوسف خوش وی چې اکاډمي ادبیات دا کانفرنس په پاکستان کې لومبی کانفرنس دی د ماشومانو د ادب د موضوع په حواله یو ځانګړی کانفرنس دی او په دې کې تقریبا د ټول نړۍ نه منورین او د پاکستان د ګوټ ګوټ نه راغلي منورین ګډون لري. هغه زیاته کړه چې په اکادمي ادبیات پاکستان د 1940 نه واله تر دې دمه د ماشومانو څومره ادب چې پاکستان کې تخلیق شوی دی هغه په یو ځانګړي کتاب کې محفوظ کړی دی او دغه شان د کانفرنس هم د اکاډمي ادبیات یو ځانګړی اقدام دی. په دې موقع عرفان صدیقي صاحب زور راوړو چې نن زمونږ ماشوم چې دی هغه د خپل ژبې نه، خپل کلتور نه، خپل روایاتو نه لرې کیږي، ولې چې هغه تعلیم تربیت هغه چې دی نو په نورو ژبو کې دی، دغه شانتې هغه د کتاب نه لرې والی دی او فرض کړه هغه مخکې به نیاګانو په چې دی نو هغه کیسې کولې، اوس هغه کیسو ځای نیا ځان له چې دی نو په موبایل کې مصروفه وي او پلار یې ځان له مصروفه وي، مور او پلار یې ځان له مصروفه وي او واړو له هم دغه کیلونه په لاس کې ورکړي. هغه د کتاب په اهمیت افادیت زور راوړو او اکیډمۍ ته وویل چې په دې بابله پکار دي چې تاسو په خلکو کې د تعلیم او تربیت د پاره د کتاب په اهمیت په دې زور راوړو. دې دپاره چې کم دی نو هغه سیمینارونه وکړي، دستوري وکړي او خلک کتاب طرف ته چې دی نو هغه راغب کې نوی خپل نسل ته کتاب په اهمیت او په دې پوهه کې. دغه شانتې محمود شام صاحب چې دی نو هغه د ماشومانو د ادب تخلیق کوونکو ته د ایوارډونو تجویز ورکړو. ورسره دا وی پکار دي چې دغه شان کانفرنسونه بیا سره کیږي. ښاغلي امجد اسلام امجد ماشوم ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم په ضرورت زور ورکړو. هغه وی چې د دې ژبې سره کلتور او روایت تړلی وي نو څومره چې زمونږ د کل خلک دي هغوی چې په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم کړی دی نو هغه انجینران هم دي، هغه که ډاکټران دي نو ډېر زیات قابلان دي. نو باید چې ماشومان ته په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي. دې سره د وزیر اعظم مشیر د
دپاره د سیاسي امورو او عوامي امورو انجینیر امیر مقام صاحب څوک چې په دې دستوره کې د دې دستورې مشر میلمه و، هغه وویل چې هر کال به د ماشومانو د تخلیق کوونکو ته 2 ایوارډونه ورکولی شي او دغه شانتې 2 ماشومانو تخلیقکارو ته به هم ایوارډونه ورکولی شي او دا کانفرنس به دغه شان کانفرنس به هر کال کیږي. هغه زیاته کړه چې د ماشومانو تربیت او تعلیم او تربیت دا یو مهم د یو قوم او د یو ملک لپاره ډیر مهم کار دی او باید چې مونږه د سیاسي مفاداتو نه پرته مونږه د خپل قوم او د ماشومانو تعلیم او تربیت دیته اهمیت ورکو، په دې لور کې کار وکړو، ځکه چې دا ماشومان مثال چې دی نو هغه د یو قوم د بنیاد دی. د یو قوم بنیاد چې څومره مضبوط وي نو هغه قوم په هغې چې موږ څومره ودانې کوو نو هغه ودانې به د حالاتو د تودو سړو چې دی مقابله کوي. نو پکار دی چې موږ د خپلو ماشومانو تعلیم او تربیت ته اهمیت ورکړو.